ګاونډیو رسنیو، نړیوال رسنیو او ځینې په داخل هیواد کې په راشد خان ملنډې او ریشخند وهلو. د راشد خان زړه نور صبر ونه کړ او خپل غبرګون یې وښود. راشد خان څه وایي؟ د پښتون ون ټلویزیون ټولو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. ملګرو که چیرې مو تر اوسه زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی، زموږ چینل سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د بیل نښان ووهئ ترڅو زموږ له هرې نوې ویډیو څخه خبر شئ. وروسته له هغې چې تر نړیوال جام مخکې اصغر افغان د کرکټ ملي لوبډلې لوبډلمشرۍ لرې کړل شو او پر ځای ګلبدین نایب لوبډلمشر اعلان کړل شو، په کور دننه او نړیواله سپورتي نړۍ کې د مبصرینو او هم سپورټس میډیا د خبرونو سرټکي وو. ولې کله چې د هند په غوره لیګ کې بوخت محمد نبي او راشد خان پر ټویټر د افغان کرکټ بورډ دا پریکړه وننګوله، اوس هم نړیوالې رسنۍ وخت ناوخت دا موضوع راپورته کوي او دا دریم ځل دی چې مشهور افغان لیګ بریکر راشد خان پوښتل کیږي. وړاندې تر دې چې په روان نړیوال جام کې افغان کرکټ ملي لوبډله د هندوستان خلاف د سیالۍ ډګر ونیسي، هندي پی ټي آی رسنۍ افغان راشد خان وپوښتلی او د لوبډلمشرۍ او د ټویټ په اړه یې ترې پوښتنه مطرح کړې ده. پی ټي آی لیکي کله چې په نړیوال جام کې افغان لوبډله 5 ماتې خوري، علت یې څه دی؟ د نبي، راشد او یو شمېر نورو پیاوړو لوبغاړو په شتون کې ولې افغانستان داسې لوبې وکړې؟ راشد خان پوښتل شوی کله چې اصغر افغان له لوبډلمشرۍ لرې کړل شو، ویل کیږي چې له اوسنۍ کپتان ګلبدین سره ستاسو اړیکې خړې پړې دي، آیا رښتیا هم؟ راشد داسې وایي زه فکر کوم چې زما او د ګلبدین ترمن هیڅ ستونزه نشته، زه هغه بیخي زیات تشویق کوم. که اصغر مې د لوبډلمشرۍ پر وخت 50% تشویق کوو نو ګلبدین 100% تشویق کوم. حقیقت دا نه دی چې زموږ ترمنځ د کومه ستونزه وي، موږ د انګلستان پر ځمکه ګرځو. دوی وړاندې وایي کله چې د همدې لوبغاړو ترمنځ په 15-14 کلونو کې کومه ستونزه راولاړه نه شوه، نو دا څنګه امکان لري چې په دا 2 ورځو کې د دوی ترمنځ ستونزه شتون ولري؟ سرچینې لیکي کله چې راشد د کپتانسي پر موضوع پوښتي، راشد په جدیت سره ځواب ورکوي زه هیڅکله د ګلبدین یا کرکټ بورډ لپاره نه لوبېږم، زه د افغانستان لپاره لوبېږم. زه په دې پوهیږم چې زما دنده څه ده، زه باید څه وکړم. زما او د نبي ټویټ د اصغر په ملاتړ نه و، بلکې دا د افغانستان د کرکټ د بهبود لپاره و او بس. راشد په داسې حال کې د دریم ځل لپاره پر خپل ټویټ پوښتل کیږي چې د افغانستان په کرکټ لوبډله کې د لوبغاړو ترمنځ د اختلافاتو خبرونه ورکول کیږي او ویل کیږي چې په یوه خوله نه دي، خو افغان بورډ او لوبډله بیا دا افعاد بولي. افغانستان د نړیوال جام د لیګ 6مه لوبه نن هندوستان سره ترسره کوي او روانه ده.